ځل هم د جالبې او هم د نوې خپرونې سره او دی په خپل شخصي مصرف باندې دغه کرینګ جوړ کړی دی. روزانه تقریبا بله ورځ ما حساب وکړو 32 قلمه شیان پکې لګېدلي دي. دوستانو تاسو ګورئ دی نو دا ورسره مزده ده او ما زده کړې نه کړي، صرف قرآن شریف سبق مې ویلی و. مکتب مو نه دی ویلی؟ نه مکتب مې نه. تیاره مو جوړه کړې ده؟ او تیارې مې 2 جوړې کړي. ماشاءالله. نو دا ټول تخنیک تاسې کور کې زده کړی؟ خپل کور کې مې زده کړی. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي تاسې ټول به راترک روغ یاست. یو ځل بیا اظهار سلارځی ستاسې به درانه چوپړ کې او دا ځل هم د جالبې او هم د نوې خپرونې سره. درنو لیدونکو دغه ځوان چې مې تر څنګ ولاړ دی دی د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او دی په خپل شخصي مصرف باندې دغه کرینګ جوړ کړی دی. نو تاسې را سره خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. په واقعیت هم چې دا ډېره په زړه پورې خپرونه ده، ځکه یو خو د کونړي ځوان دغونه محنت ګورو او د دې تر څنګ د خپرونې تر پایه پاتې شئ، ګورو چې دغه څه ډول کار کوي او څه ډول ترې استفاده کېږي او همدغه راز په دې کې چې کوم وسایل کارولي دي او څه ډول یې جوړ کړی دی. لومړی کې خو کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ. خیر اوسئ، ستاسو مننه کوم چې موږ ته هم دومره وخت راکړو. نوم به دې راته واخلي او ما خو وویل د څوکۍ اوسېدونکی، ځکه تا مخکې یاده وکړه. نو اصلي د کوم ځای اوسېدونکی یې او چیرې اوسېږي اوس؟ زه اصل کې د ناړۍ ولسوالۍ یم، ساوخوا اوسېدونکی یم، پیلي څوکۍ ولسوالۍ چناري کلي کې اوسېږم. نو راځو دغه کوم کرینګ چې تا جوړ کړی دی دغه به راته معرفي کړئ چې څه ډول وسایل مو پکې کارولي دي، چیرې مو جوړ کړی دی او تقریبا څومره وخت یې نیولی درڅخه؟ په دې کې خو روزانه تقریبا بله ورځ ما حساب وکړو 32 قلمه شیان پکې لګېدلي دي. خو اوس بیا زه تاسو ته کم یو داسې شي ښیم، خو لرګي دي او دغه سامان دی هغه اسباب چې مهم مثلا دغه انجن جوړول خو په کونړ کې خورا سخته ده. ګورو چې له تا یورو چې دغه انجن کې تا څه شی کارولي چې د دې لپاره د انجن جوړ کړی دی؟ مثلا دغه ډول نور ډېر اسباب دي چې په کونړ کې د ډېرو خلکو په فکر ناشوني دي. دا تک چې دی او دا کم مشینریانې چې لګېدلي دا زه د جلال آباد نه راوړم. هلته غالبا په 1200 روپۍ باندې یو موټر دی، خو دا داسې نه چې ما ټول په یو ځل راوړي دي. دا ما یو موټر راوړی دی د بېوسۍ د وجې، او دې کې تقریبا 5 مشینان دې کې مې کارولي دي، یو مې هغه ټریلر کې کارولی دی. او ورسره زه به تاسو یعنې د بړستن تار چې کوم دی هغې کې دې کې ما کارولی، اوس به تاسو ته وښیم. هر شی په دې کې دغه دی. فریده داسې راتاو شو. د بړستن تار چې ما وی هغه داسې دی، ګوره دې کې مې دا کارولی. بیا چې دغه کړم چالان ورکړم، چالان یې دلته به دغه وکړم چالان. دغه اوس فلحال د سولر په بیټرۍ باندې کار کوي؟ دا بیټري ده، سولر بیټري ده، د هغې باندې کار کوي. تیل خو نه غواړي که نه؟ تیل نه غواړي، تیل دا بیټري ډېره ضعیفه ده او بیټرۍ کوچنۍ هم ده او لوی دی. ضعیفه ده. هرن خو ښه خطرناک هرن لري. نه به ور واچوئ دې. دوستانو تاسو ګورئ دی نو دا ورسره مزده ده او کانتینر دی چې د دغه کرین په واسطه پکې کانتینر ایښودل کېږي او بیا د هماغه غټو موټرو
یو تمثیل غونډه وړاندې کوي چې دغه کانتینر له دې ځایه انتقالوي. ها کانتینر خو بالاخره خپل ځای ته راورسوو، دا به په همدغه ځای پرېږدو. دا راته ووایي چې دا رفتاب کولی شي څونه ساحې پورې تللی شي. دا راکت هم کوي خو اوس یې دا بیټري ضعیفه ده او خپله دا دوه بیټریانې خوري خو اوس پکې یوه ده، نو دا بیټري هم لږه ضعیفه شوې که نه دا ځي تر څو دې ځي نه بازار سر ته هم رسي، چې څومره کړنو دغه کې هغه هم راځي. دا یې د ریموټ په واسطه کار کوي؟ او دا د ریموټ په واسطه باندې دی، همدا ریموټ په واسطه دی. ډرایور ته اړتیا نه لري، بس ریموټ نه به استفاده کوي. ډرایور ته هم دا د ریموټ دی، دا د چالان دی، دا کلي باندې چالانېږي. او دغه کوم مزده چې ورسره ده دغې سره بیا څنګه چل کوي؟ د دې مسلې مالته مې دغه لګولی دی، د هغې دا ریموټ دی، بس په دې باندې تګ راتګ کوي. هغې ته هم دغه مشین دغه سرکټ لګېدلي دي. په دغې باندې ټول ټال څومره مصارف شوي دي؟ په دې ټول تقریبا 20,000 روپۍ راغلي دي. 20,000 او دا لکه یو کال مې په مصرف په دې باندې کړی دی چې زه پیسې ولرم دا زه په 10 ورځو کې جوړوم. دا یو کال په غربت د وجې دغه خاطر ډېر نیولی چې تاسې ورته یو شي یو شي مې ته اخیستی یم، ستا نه اخیستې، بل نه اخیستې، بل قرض ایمان دا اوس یې کور ته لاړ شم که نه ټول قرضدار راشي ته خو ویل چې والي صاحب خواته ځمه ما ته به کومه جایزه راکړي، د هغې پته مې ومنل. هلته چې لاړ شم وروره هېڅ څه نه هغو ته یم زه سبا ځم بل سبا ځم، په دې کې تقریبا دا 10-12 ورځې ووتې ځم او راځم. تاسې زده کړې څومره کړي دي؟ ما زده کړې نه کړي، صرف قرآن شریف سبق مې ویلی دی. مکتب مو نه دی ویلی؟ نه مکتب مې نه دی ویلی، خو هغسې پوهېږم. دا تخنیک مو چیرې زده کړی دی؟ دا مې خپل کور کې زده کړی دی. ول هغه تیاره به مې د سیند په غاړه باندې ناست وم، همداسې مې ولیدله، تا غوندې ملګري را سره وو، بس هغې ویلې څنګه ورته ګورې ما ویلې جوړوم، ویل څنګه یې جوړوې؟ بس هغه شګې مې هوارې کړې، هغې مې په دې ګوته رسم کړه. ګوته چې مې رسم کړه بیا مې تخته راوړه، بیا مې نجار د هماغه شان نقشه واچوله، هغې راله کټ کړه. بهر نه خو به دغسې جوړ کړي، خو څنګه پوهېږي چې دې کې داخل کوم وسایل پکارېږي؟ دننه چې دي کوم اوس زما چې کومې تیاري دي هغې کې د موټرسایکل انجن لګي یا پکې د الټو انجن لګي، هغه مصرف زه نه شم کولی شم چې همدغه تیاري دي زه یې پاس وم هغه هم کولی. تیاره مو جوړه کړې ده؟ او تیاري مې 2 جوړې کړي. ماشاءالله. نو دا ټول تخنیک تاسې کور کې زده کړی؟ خپل کور کې مې زده کړی. او که زمینه درته برابره شي داسې نور کوی شئ چې جوړ کړئ؟ انشاءالله هر قسم که هوایي شیزونه وي که داسې زمیني شیزونه دي، دې څه مې شوق دی چې پایه جوړه کړم، خو داسې جوړه کړم چې سم اور صحیح مړ کوي. خو د دې تر څنګ زده کړې هم مهمې دي، خو تاسې دا مسلک تر ډېره هم زده کړئ، نو زده کړه هم ورسره نه ده کړې. هغه که چا یو څوک مې معرفي کړي او د کور هغه مصرف 3-4 روپۍ ومني او بس زه به زده کړې م که ما مکتب هم ویم هلته کور فامیل هم دی که نه، او بس مشکلات ډېر دي. دوستانو دا واقعیت خبره ده په افغانستان کې او بالخصوصا په کونړ کې چې چون کوټنی ولایت دی او کاروبارونه پکې تر ډېره ضعیفه دي، بیا نو په دغه کې داسې یو ځوان راپاڅي او داسې هڅه کوي، نو دا خورا سخت کار دی. په ټولو دوستانو مو غږ دا دی چې د دغه ځوان لاسنیوی وکړئ، حد اقل د زده کړو زمینه ورته برابره کړئ. دی ډېر لوی استعداد لري، خو فقط دومره ده چې دغه استعداد ته یو زمینه برابرول پکار دي او د دغه استعدادونو څخه ګټه اخیستل پکار دي. نور کونړ او افغانستان داسې ډېر شمېر ځوانان لري چې دغه ځوان موږ د کمرې مخې ته راوستو، داسې نور ډېر ځوانان شته دی چې د کمرې مخې ته نه دي راغلي خو ډېر لوی استعدادونه لري. نو نه یوازې دا چې ستاسې په سیمه کې ستاسې په کلي کې دغه ډول ځوانان وي، تشویق یې کوئ، ویې نازوئ تر څو د افغانستان راتلونکی اتلان جوړ شي. نو کوم پیغام لرئ؟ مهرباني پیغام دا لرم چې ما ته زمینه برابر شي او د وطن لپاره ښه خواري وکړم، ښه محنت وکړم. دا نه چې زه په کونړ کې کار کوم، په هلمند کې کار کوم، په زابل کې کوم، چې کم افغانستان کم ولایت وي باید ما ته یو زمینه برابره کړي، زه کار وکړم. زموږ په لیدونکو کې یو څوک پیدا شي او د زده کړو زمینه درته برابره کړي، زده کړې کوئ؟ هو کوم د اول نه به تر اخره پورې زده کړو ته دوام ورکړئ؟ انشاءالله ورکوم. واده مې ورسره د ما چا سره واده کړی هغه مې سر ته رسولي، والي صاحب ته مې ویل دا کرنګه ته جوړوم راوړم یې، تیارې مې ته جوړې کړي راوړې مې دي، ما چا سره دې واده هغه نه ده کړی. نو شته ډېر دوستان شته چې انشاءالله تا ته به هم دغه زمینه برابره کړي. دې کې دغه کوم وسایل چې تا یاد کړل که نه، تا ویل چې موټر یې د ننګرهار نه ورته راوړم، دا په همدغه غټو موټرو کې لګي هماغه دې راوړي که بل څه شي استفاده کړي؟ دا د ماشومانو موټر یې نه
او کوچنیانو وړو هغې رمونتي ګاډي د هغو لاندې اډې نوموګانې دي هغه دې راوړي دي هغه مې راوړي دي کې مې لګولي دي یعنې دا ما تاسو ته مخکې مې یادواري وکړل دا ما یو موټر راوړی دی ولې د بېوسۍ نه دا تقریبا 1200 روپۍ یو موټر دی د یو موټر ما راوړی دی تللی هم پسې یو کری او هغه وخت او دغه ما بې ځای کړي یعنې یو موټر په 1,500 روپۍ راته تمام شوی مبارزې ته دې دوام ورکړه انشاءالله دا بې ځایه نه ځي او یو رنګ راوړي ډېره مننه سلامت درنو لیدونکو نو تاسې د دغه ځوان وړتیا وکتله چې ډېر په لوی استعداد باندې دغه شیان جوړ کړي دي ستاسې په سیمو کې ستاسې په کلو او بانډو کې کو ځوانانو دغه ډول شیان جوړ کړي وي تاسې راسره په کمنټ کې شریک کړئ انشاءالله موږ به هغې ته هم خبري پوښ ورکوو نو تر بیا چې هر چیرې وئ خوشحاله او سوکاله اوسئ تر بلې هغې خدای پامان